دا چې دی چې سوال کوم خدای به مو هغه دنیا هم خرابه کړي دا دنیا به هم خرابه کړي ناداري د یوې خواسي د بل سره کړی یوې خواسي فامیل د بلې خواسي پریشاني ده بیخي زه مین ووالم دا پښې مې ګوره د دغه ځایه تر دا څنګانه پورې فلاج شي دواړې پښې دانه چې یو بابا سلام علیکم څنګه چې خفه ناست یې څه وکړم ناداري د یوې خواسي د بل سره کړی یوې خواسي فامیل د بلې خواسي پریشاني ده بیخي ډېره پریشاني را باندې راغلې ده ټوله ورځ همدا سوچونه کوې دغه سوچونه دي که داسې دی چې اوس سوال کوم خدای به مو هغه دنیا هم خرابه کړي دا دنیا به هم خرابه کړي ولې دغسې نو خو سوال ډېر سخت شی دی ده باندې ګزاره نه کېږي نه کېږي دا شی نه جوړېږي تورۍ سوره پیدا کوې هېڅ مې نه دي پیدا غلی اوس د دې څه څه پیدا کېږي سارې برا چې هم دا دی اوس که دا په ګټه کې راته پاتې شي هغه هم پاتې چې خرڅ نه شي نو څه وکړو نن دې څونه خرڅ کړي څو روپو دې خرڅ کړي نن مې په 100 روپو شی راوړی هغه 600 یا 900 روپۍ دي هغه هم ډبل په پور مې راوړي دي په پور دې راوړي په پور دلته و دا یو دی دلته په پور یې راکوي سهار په سهار چې وویني پوره به مې راوړم د ځانه پیسې نه لرم دا د 100 روپۍ دي د 10 روپو وي دا ټول خرڅ دې کړې او خرڅ مې کړې دا به دې څونه پاتې بیا دا 200 روپۍ نورې لا پکې پاتې دي خپل سر پیسې او سر پیسې نه جوړېږي نو دا سوچونه دا فکرونه خو سړی ونه وایي نو خو نه کېږي څو بچیان دي بچیان هغه یو بچی و چې یله یې کړم لاړې یې راته ولاړې راته نو سخته ژوند دې سخت دی درد شته دی بیخي زما خپله دا پریشاني ده د شپې داسې خوبونه وینم چې یعنې د غره ته وخېږم د غره د سره راولوېږم لاندې ولې ما د ډاکټر نجیب په دورې کې عسکر وم زه د دغه ځای یوړم اصل سالنګ ته جبل سراج ته دا د ګلبهار کارخانه دا ګردې په موږ غوښتې دي زه په غونډې سیوسي کې د پیرکي وم د هرات نو هغه اوس چې غونډې سیوسي ټوله تباه شوه زه مین ووالم دا پښې مې ګوره د دغه ځایه تر دا څنګانه پورې فلاج شي دواړې پښې دانه چې یو زه اوس پر هډوکانو روان یم دغه زما د غیرته دی چې زه سودا کوم دا ګوره د دې ځایه تر دې ځایه پورې دا ګرده په شفاخانې کې 3 میاشتې پروت وم دا پورځي زما د پښو وکښلي په نس کې مې پورځي ومښتلي ته ټول ټوک یې ټوک یم دا د اوس د مجبوري دا کار کوم چې مجبوري نه وي اولادونه وي خو نو زه دا کار څه کوم د ناستې ځای نشته لکه د ورځې چې 100 روپۍ پیدا کړې زړه به دې خوشحاله وي چې لاړ شي چې 100 روپۍ پیدا کړم زه خوشحاله یم نه لکه داسې مثال د خبرې سبا ته اوړه یا بل شی واخلې که نه 100 روپۍ به یې ته ولرې زه باید سبا چې اوړه واخلم دغه یوه بوجۍ اوړه په 1500 روپۍ او یو بوشکه غوړي دي هم بیخي دا په 1000 روپۍ حساب کم خو یې نه ورکوي دا 2500 خیر شي نو وریجې غواړو دغه که وریجې نه وي دا اوړه برکت نه کوي هغه چې بیا ورسره وي یوه بوجي زه میده وریجې دا غټې نه چې زه دا اصلي وریجې میده په 1000 نو زه پوره وړی هم یم دا 2500 دا 3500 شوه دغه دا ماجت یې جوړ کړی دوکاندار دی هلته 2 وړونه دي دوکانونه لري دغه په پور ماته 2000 روپۍ راکړي دي اول سر هغه ولاړې په تاوانو کې نه په جوړېدله اوس یې راباندې دي زه چې دا تېرېږم شرمېږم دا 2000 روپۍ دي د دې مسلمان راباندې دي په غرض حسنه یې راکړي دي دا به زه درته قرض حسنه درکړم ته به پې چی واخلې چی به پې واخلې زه به په دې ځان ته اوړه واخلم اوړه نه لرم بیا به څونه وخت بعد راکړې نو موده به قرض حسنه خو موده نه لري چې پیدا مې کړي چې پیدا دې کړي بیا به یې راکړې که ژوندی وم مړ نه شوم اوس وخت داسې وخت چې سهار د کوره وځم د خدای پاماني کوم د کوره ولې اعتبار نشته اعتبار تر کوره به ورسېږم که به نه رسېږم او ما وبخښئ چې بیا کېږي یو خطر مطر نه شي بابا زه هېڅ هم نه یم چېرته الله تعالی زما په زړه کې دا خبره راواچولې دی بابا څنګ ورشه بس ګوره دا زړه چې دی یو پاک شی دا د غوړیو پیسې
خدای دې لا وته دا د وریجو پیسې او دا 1.5 زره د وړو پیسې خدای دې قبول کړي د خپل په دربار کې امين او په الله دې هغه اوس هم ان شاء الله له خوشاله شي ډېر خوشاله شوم دا دې و بیخي مې و داسې نن شپه به داسې د خوشحالۍ خو نن شپه به د خوشحالۍ خو خدای دې د بېغمۍ ژوند درکړي تاسو بس الله دې تا خوشاله ساتي بابا زه لاړم بس ما ته به د یو څه راکې راته ابه صحیح د په بدل کې به څه راکې راته نه پوهېږم بس یو غاړه راکړه کې تیر شو ما ویل لاړ بشم بازار ته صبر راوړم خپل کور ته سبلا سر نغلل خدایا په ژړا راغلم مور ته تیر اختر و ډېر بې خونده په زړو جامو کې تیر شو غریبۍ ژوندون خدایا په سلګو سلګو کې تیر شو په ارمان ارمان کې تیر شو